د ګنا پیټ دی را پنکړ سرګردان دی کړم اے لالا هم دی دنیا ستړی ستومان دی کړم د ګنا پیټ دی را پنکړ د ژوند لار اے لالا هم دی دنیا ستړی ستومان دی کړم اے لالا هم دی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د حشر له میدان څخه تر جنت او دوزخه پورې. حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایی عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس على 3 طرائق راغبين راهبين و2 على بعير و3 على بعير و4 على بعير و10 على بعير ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. رواه البخاري. حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل خلک به د قیامت په ورځ په 3 ډلو کې حشر کیږي او د الله رب العزت حضور ته به روانیږي. یوه ډله به په داسې حال کې روان وي چې هم به امید لري او هم به ویریږي. د الله حضور ته روان دي خو راهبین او راغبین دي، امیدم لري او ویریږي، او دا به صالح خلک وي چې د الله رب العزت څخه د ثواب امید او خوف لري. او بله ډله به په اوښانو سپارې وي، 2 کسانو ته 1 اوښ، 3 کسانو ته 1 اوښ، او 4 کسانو ته 1 اوښ، 10 کسانو ته 1 اوښ. نو خلک به اور د حشر میدان ته وړي. په کم ځای کې چې انسانان د الله رب العزت حضور ته درېږي، اور به د انسانانو پسې شړي به هغه د حشر میدان ته. که هغه قیلوله د غرمې خوب وکړي، یا شپه تیره کړي، یا سهار کړي، یا ماښام کړي، اور به هغو سره ملګری وي، اور به هیڅکله نه پرېږدي. ټول به د حشر میدان ته شړي او د الله رب العزت په حضور کې به ولاړ وي. الله به ترې پوښتنه کوي. همدارنګه الله رب العزت په سورت معارج کې د 4 آیت نه تر 10 آیت پورې فرمایي تعرج الملائکة والروح إلیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. فرشتې او جبرائیل علیه السلام به د الله رب العزت حضور ته ورخیږي په داسې یو ورځ کې چې د هغې اندازه 50,000 کاله ده. فاصبر صبرا جمیلا. نو ای پیغمبره صبر وکړه، غوره صبر او ښه صبر وکړه. انهم یرون بعیدا. دا مشرکین او کفار قیامت دوی لرې ګڼي، لرې انګیري. ونراه قریبا. او موږ ډیر نږدې وینو. یوم تکون السماء کالمهل. هغه عذاب به په هغه ورځ وي په کومه ورځ چې آسمان د ویلې شوو مسو غوندې شي. لکه څنګه چې مس اور ته کیښودلی شي، هغه اوبه شي، ویلې شي، نو د قیامت په ورځ به هم د آسمان همداسې ویلې شي د مسو غوندې.
او غرونه به د رنګینو ډانډس شویو وړیو غوندې شي چې کله ډانډس وړی او پنبه ډانډس کوي نو د هغې نه هغه رنګینې پورته کیږي نو غرونه به همداسې شي. ولا یسأل حمیم حمیما او هیڅ یو صمیمي دوست له خپل صمیمي دوست نه پوښتنه ونه کړي په هغې ورځ باندې. هر څوک به په خپلو عملونو کې ګرفتاره وي. قدرمنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، ډیره سخته ورځ راپسې را روانه ده چې هلته به پلار د زوی نه تښتي، زوی به د پلار نه تښتي، ښځه به د خاوند نه تښتي، ورور به د خور نه تښتي. هیڅوک هلته د چا نه پوښتنه نشي کولی. صرف یوازینی شی چې تا د الله د عذاب نه ساتي هغه ستا نیک عمل دی. نو راشه ګرانې خورې، راشه ګرانه وروره، الله ته منقاد شه، د الله اوامر ومنه، د الله خوف او ویرې ته په خپل وجود کې ځای ورکړه تر څو چې الله د هغه آخرت او د حشر ورځ به ته اسانه کړي. همدارنګه الله رب العزت په صورت مطففین کې فرمایي الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. آیا دا خلک باور نه کوي چې دوی راپاڅول کیدونکي دي د خپلو قبرونو نه لیوم عظیم په یوه لویه ورځ کې. یوم یقوم الناس لرب العالمین، هغه ورځ چې کله ټول خلک د رب العالمین په حضور کې ودرېږي. په هغه ورځ کې به ټول د قبرونو نه راپاڅول کیږي او د الله رب العزت په حضور کې به درول کیږي. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عمر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم یوم یقوم الناس لرب العالمین قال یقوم احدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه رواه البخاري. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیت په تفسیر کې چې یوم یقوم الناس لرب العالمین وفرمیل چې په دغه ورځ به هر یو په داسې حال کې ولاړ وي چې د غوږونو تر نیمایي پورې به په خپلو خولو کې ډوب وي. الله رب العزت دې هغه ورځ په موږ او تاسو باندې اسانه کړي. په هغه ورځ کې به دا نننی لمر چې تاسو وینئ د هر چا د سر نه په اندازه د یوې نیزې پورته وي، خو الله رب العزت به ځینې کسانو ته د خپل د عرش د سوري لاندې سوری ورکړی وي چې هغه اووه ډلې کسان دي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. راوي د حدیث حضرت ابي هریره دی، فرمایي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال سبعة یظلهم الله تعالی فی ظله یوم لا ظل الا ظله. رسول الله فرمایي اووه ډوله خلک به د قیامت په ورځ په هغه ورځ چې پرته د الله د عرش له سوري څخه بل سوری نه وي، الله به هغوی ته په خپل سوري کې ځای ورکړي. اول پکې امام عدل عادل پادشاه دی، و شاب نشأ فی عبادت الله، او بل هغه ځوان چې د الله په عبادت کې لوی شوی وي. راشه ځوانه، پرېږده منکرات، پرېږده د دنیا مادیات، هم ګرانې خورې ته هم الله ته متوجه شه، د خپل ژوند د الله په طاعت او په عبادت کې تیر که چې هغه ورځ کې د الله رب العزت د عرش سوري لاندې ودرېږي. او دریم ورجل قلبه معلق فی المساجد، او هغه سړی چې زړه د جومات سره تړلی وي. څلورم ورجلان تحابا فی الله اجتمع علیه وتفرق علیه، او دوه کسان چې په خپل منځ کې د الله رضا لپاره محبت کوي او د همدې دوستی او محبت په خاطر سره یو ځای کیږي او د الله د رضا په خاطر سره جدا کیږي. پنځم ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف الله، او هغه سړی به په هغه ورځ د الله د رحمت سوري لاندې وي چې د حسن او منصب خاوند د ښځې بدکاري ته راوبلي او هغه ورته وایي چې زه د الله څخه ویرېږم. نو ګرانه وروره راشه منکرات پرېږده، فجایع پرېږده، ډېره سخته ورځ راپسې را روانه ده. شپږم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بيمينه، او هغه سړی چې صدقه ورکوي او دومره مخفي او پټی ورکوي چې کین لاس یې نه پوهیږي چې کین لاس
ښي لاس یې څه شی صدقه کړل. اووم ورجل ذکر الله خالیا ففازت عیناه رواه البخاري. او هغه سړی چې په یو ګوښه ځای کې ځان ته کیني، الله یادوي او اوښکې له سترګو بهیږي، دا کسان به په هغه ورځ د الله رب العزت د رحمت سوري لاندې ولاړ وي. نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. راشئ په دې مبارکو شپو کې چې د شعبان میاشت ده، کینئ ځان ته د خپل عملونه وسنجوئ، ځان سره محاسبه وکړئ، د خپل ګناهونو نه توبه وباسئ، د خپلو سترګو نه اوښکې تویې کړئ، تر څوم چې الله رب العزت په هغه ورځ کې چې د حشر ورځ ده د عذاب نه وساتي او د خپل د رحمت او مغفرت سوري لاندې مو ودروي. حضرت ابي سعید خدري رضی الله عنه فرمایي قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كان مقداره 50,000 سنة ما أطول هذا اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا. رواه أحمد. ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل شول یا رسول الله هغه ورځ چې د هغه مقدار 50,000 کاله دی نو دا ورځ به څومره اوږده وي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل قسم په هغه ذات چې زما نفس د هغه په لاس کې دی چې دغه ورځ به په مؤمن دومره لنډه تیریږي چې ډیره کمه له هغه وخت نه به وي چې مؤمن په هغه کې یو فرض مونځ ادا کوي. د 50,000 کاله ورځ به په مؤمن باندې دومره لنډه تیریږي لکه په څومره وخت کې چې دا یو فرض مونځ کوي. حتی محدثین لیکي چې دوی به د قیلولې او د ماسپښین خوب د غرمې خوب دوی په جنت کې کوي. نو راشئ الله ته متوجه شئ، د الله اوامر ومنئ، د الله احکامو ته غاړه کیدئ. فحشا، منکرات، بدبختي، هغه کارونه چې د الله د غضب او د لعنت سبب ګرځي پرېږدئ تر څو چې الله هغه لویه ورځ په موږ باندې اسانه کړي. نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. غریبونو دنیا ای بی وفا ای د رنګونو فریبونو دنیا اول د نورو نه راغلو بیا له ځانه دې کړم ای لاله د دنیا ستړی ستومانه دې کړم د ګناه پیټ دې را پنډ کړه سرګردانه دې کړم ای لاله د دنیا ستړی ستومانه دې کړم د ګناه پیټ دې را پنډ کړه سرګردانه دې کړم ای لاله د دنیا ستړی ستومانه دې کړم ای لاله د قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. الله رب العزت په سورة اسراء کې فرمایي وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. الله رب العزت به وایي چې د هر انسان شامت موږ د هغه په غاړه کې ځوړند کړی دی او د قیامت په ورځ به موږ یوه لیکنه هغه ته راوباسو چې هغه به یې د یو پرانستي کتاب غوندې عمومي. دا لیکنه به هغه لیکنه وي چې کوم عملونه تې په دنیا کې کړي دي او دا به ورته ووایي چې اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. دا به ورته وایي چې ولوله خپل عملنامه نن د خپلې محاسبې لپاره د خپل حساب لپاره ته په خپله کافي یې څه عملونه دي چې په دنیا کې کړي دي هغه ټول تا ته ستا په عملنامه کې لیکل شوي دي. نو د خپلې محاسبې او حساب لپاره ته خپله کفایت کوي. نن چې په دنیا کې څه کوي هغه ملکې چې د الله له طرفه په تا مقررې دي هغه ټولې لیکي او د آخرت په ورځ به د الله په حضور کې ټول هغه تا ته راوباسي. نو دا ګمان مه کوه چې ما څوک نه ویني، الله دې ویني، هغه ملکې دې ویني چې ستا اعمال لیکي. نو راشه الله نه وویرېږه، پرېږده فساد، پرېږده منکرات، الله ته متوجه شه تر څو چې هغه ملکې
چې د الله له طرفه په تا باندې مقرر دي ستا نیک اعمال ولیکي. همدارنګه الله رب العزت په صورت قاف کې 14 آیت نه تر 22 آیت پورې فرمایي ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید. الله وایي موږ انسان پیدا کړی او عین د هغه په زړه کې را پیدا کیدونکو وسوسو باندې موږ پوهیږو. د انسان په زړه کې چې کومه وسوسې پیدا کیږي الله وایي موږ په هغه پوهیږو. ونحن اقرب الیه من حبل الورید او موږ د هغه د شارګ نه هم هغه ته زیات نږدې یو. ته دا مه ګیره چې الله ما نه ویني، زه کوم عمل چې کوم الله یې نه ګوري او الله یې نه اوري. الله وایي د ستا د شارګ نه هم موږ تاسې ته نږدې یو. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. الله رب العزت فرمایی چې زموږ پر دغه مستقیم علم برسیره دوه لیکونکي د هغه ښي او چپ لورې ته ناست. دوه لیکونکي چې ملائکې دي د هغه ښي او چپ طرف ته ناستې دي او د دې نیکي او بدي ټولې ثبتوي لیکي چې په دنیا کې کوم عملونه کوي هغه ټولې ثبتوي. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. الله وایي هیڅ داسې لفظ د هغه له خولې څخه نه راوځي چې د هغه د محفوظ ساتلو لپاره یو حاضرباش څارونکی ورسره موجود نه وي چې هغه ملکې دي. کوم لفظ چې د ستا خولې نه وځي هلته حاضرباش څارونکی شته دی چې هغه ټول ثبتوي او د آخرت په ورځ به ټول ستا مخې ته راوباسي. الله به تا سره حساب کوي. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید. الله وایي بیا ګوره چې هغه د زنکدن سلګۍ په حقه سره راغلی، د مرګه خلاصېدلی نه شي. هغه د زنکدن سلګۍ په حقه سره راغلی. دا مرګ همغه شی دی چې ته ترېنه تښتېدلې خو اوس تښتېدلی نه شي. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعید. او الله رب العزت فرمایي بیا به په شپېلۍ کې پوه کړی شي او دا د هغه د ویرولو ورځ ده. وجاءت كل نفس معها سائق وشهید. او هر څوک به په داسې حال کې راځي چې له هغه سره یو شړونکی دی ورسره چې شړي د الله حضور ته او یو شاهدي ویونکی چې کوم عملونه په دنیا کې کړي په هغو ټولو به شاهدي ورکوي. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم الحديد. الله رب العزت فرمایی د دغې ورځې له پلوه ته په غفلت کې وې، د آخرت ورځ اصلا ستا یاده نه وه. نو الله وایي موږ هغه پرده لرې کړه چې ستا په مخ کې پرته وه. ستا په مخ کې د قیامت پرده پرته وه، تا په قیامت یقین نه درلوده، نو هغه پرده موږ اوس پورته کړه او نن ستا نظر ډېر ښه تیز دی. وقال قرینه هذا ما لدی عتید. د هغه ملګری به عرض وکړي دا دی هغه څه ما ته سپارل شوي و او حاضر دي. ملکې چې کوم شی په دنیا کې لیکلی دي هغه به ټول د الله رب العزت حضور ته راوړي او تا سره به حساب کوي. قدرمنو اوریدونکو د حشر ورځ سخته ورځ موږ پسې را روانه ده. هیڅ هم هلته د الله نه پټیږي. کم عمل چې کوي الله هغه ټول لیکي. نو راشي الله ته منقاد شئ، د الله اوامر ومنئ، د الله احکام ومنئ، الله ته غاړه کیدئ تر څو چې د آخرت ورځ موږ او تاسو باندې آسانه شي. همدارنګه الله رب العزت په صورت حاقه کې 14 آیت نه تر 29 آیت پورې فرمایي فاذا نفخ في الصور نفخة واحده. الله وی بیا چې کله یو ځل په شپېلې کې پوکی ووهل شي وحملت الارض والجبال فدکتا دکة واحده. او ځمکه او غرونه به په راپورته کولو سره په یو ګزار میده میده کړی شي. الله به ځمکه او غرونه راپورته کړي په یو ګزار څه به دا غرونه او ځمکه میده میده کړي. فیومئذ وقعت الواقعه. په هغه ورځ به هغه کیدونکې پیښه رامنځته شي. الله وایي چې کومه پیښه کیدونکې ده هغه به رامنځته شي. وانشقت السماء فهي یومئذ واهیه. الله وایي په هغه ورځ به آسمان اوچ وي
او د هغې نظم او استحکام به ویجاړ شي، آسمان به په ځمکه راپرېوځي. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. الله وایي چې فرښتې به د هغه په څنډو او په کنارو باندې وي او اتو فرښتو به په هغه ورځ ستا د رب عرش په خپل ځان باندې بار کړی وي. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیه. الله وایي هغه ورځ به وي چې تاسې به وړاندې کړی شئ د الله حضور ته، ستاسې هیڅ راز به هم پټ پرې نه ښودلی شي. کم کارونه چې په دنیا کې کړي دي هغه به یو پټ پرې نه ښودلی شي، الله ته به ټول ښکاره وي. فاما من اوتي کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیه. الله وایي په هغه وخت کې چې د چا عملنامه د هغه په ښي لاس کې ورکړی شي، هغه به ووایي های وګورئ ولولئ زما عملنامه. الله رب العزت دې زموږ عملنامه هم په ښي لاس کې راکړي. انی ظننت انی ملاق حسابیه. او دا انسان چې عملنامه یې په ښي لاس کې ورکړې ده دا وایي چې ما انګیرله چې زه ارومرو له خپل حساب سره یو ځای کیدونکی یم. فهو فی عیشة رادیه. الله وایي نو هغه به په زړه پورې خوندونو کې وي. فی جنة عالیه قطوفها دانیه. په لوړ مقام جنت کې به وي چې د هغه د میوو وږي به راکاږه وي او د هغه نه به دا میوې خوري. هغه جنت کې به وي چې دغه جنت مقام ډیر اوچت دی. قطوفها دانیه چې د هغه د میوو وږي به راکاږه وي او دا به د هغه ځای نه خوراک کوي. الله دې زموږ نصیب کړي. کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. الله وایي دغه راز خلکو ته به وویل شي، یعنې د چا عملنامه چې په ښي لاس کې ورکړې شوې ده دیو ته به وویل شي چې په خوند سره خورئ، په خوند سره سکئ، د خپلو هغو کړنو مکافات او ثواب چې تاسې په تیرو شوو ورځو کې کړی، یعنې په دنیا کې چې کومه نیک عملونه کړي د هغو بدله اوس زمانه واخلئ، په خوند سره خورئ او په خوند سره سکئ. اوس الله د هغه چا حال بیانوي چې د هغو عملنامه په چپ لاس کې ورکول کیږي. و اما من اوتي کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه. الله رب العزت فرمایي د چا عملنامه چې د هغه په چپ لاس کې ورکړی شي هغه به ووایي کاشکې زما عملنامه ما ته نه وی راکړې شوې. ولم ادر ما حسابیه. او زه نه وی پوهېدلی چې زما حساب څه شی دی، په دې سره پوه نه وی. یا لیتها کانت القاضیه. کاشکې زما هغه مرګ چې په دنیا کې راغلی و هغه فیصله کوونکی وی، بیا د الله په حضور کې زه درېدلی نه وی، هغه مرګ به زما فیصله کړې وی. ما اغنا عني مالیه هلک عني سلطانیه. دا به هلته ووایي چې نن زما مال ما ته هیڅ په کار رانغی، په دنیا کې خو مې حلال او حرام ګټل چې د دنیا ژوند پرې تیر کړم، خو هغه مال نن زما په هیڅ په کار رانغی، الله عذاب نه خلاص نه کړم. او هغه حکومت چې ما په دنیا کې درلوده هلک عني سلطانیه، زما ټول حکومت له منځه لاړه. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. نو الله رب العزت به ورته وایي او د الله له طرف نه به ورته امر وشي چې دی ونیسئ او د ده په غاړه کې توپ واچوئ، بیا دا دوزخ ته ننباسئ، بیا دی په 70 ګزه اوږده زنځیر وتړئ. انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسکین فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. الله وایي ده نه پر لوی او لوړ الله باندې ایمان راوړه او نه یې مسکین ته د خوړو ورکولو هڅونه کوله، نو ځکه نن دلته د ده کوم غمخور دوست نشته چې دا د الله د عذاب نه خلاص کی. او غیر د هغه جهنمیانو د وینو او د زخمونو
د زوو نه د خوراک لپاره دې ته بل څه نشته بلکې د دې خوراک به د جهنمیانو وینې او د جهنمیانو زوی وي د هغه شی دی چې د ګناهګارانو نه پرته بل څوک نه خوري الله دې موږ وساتي الله دې په خپل فضل او رحم او کرم سره موږ ته هدایت وکړي د هغو عملونو توفیق دې راکړي چې الله موږ نه په دنیا او په آخرت کې راضي کیږي نه هغه اعمال چې د الله د غضب او د لعنت سبب هم په دنیا کې ګرځي او هم په آخرت کې په دې هیله نو قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه الله مو مل شي اول د نورو نه رابیلو بیا له ځانه دې کړم ای لالا د دنیا ستړی ستومانه دې کړم د ګناه پیټې دې راپڼ کړه سرګردانه دې کړم لالا د دنیا ستړی ستومانه دې کړم ما سره جیبه څوکړې خاورو